دا غریبانان بله ورځ چا مړه کړي وو او دا یې پسې جوړه کړې وه چې دیو په خپله خوښه باندې هغه واده وکړو. د هغې نه پس د دې کوم مور او پلار او خاندانونه چې دي هغه راغونډ شو او مړی کړو. وایي د نوښار سره یې تعلق دی او د بنو سره یې تعلق دی او دا خبرې پسې کولي. لکه هغه خبر دونه ډیر مشهور شوی و که تاسو به ټیک ټاک او دین علاوه نوره سوشل میډیا به م استعمالوله نو صرف او صرف د دې کوم ویډیو چې دی هغه به بس بر او لاندې تللی او دا قصه یې جوړه وه. اوس چې کوم دی اوس څه چل شوی دی نو اوس خلک دا ویډیو شیر کوي. وایي د دې واده وشو لکه دغه د پردي ګاډي به یې راغستي او هغه ګاډي به ورسره شیر کوي او وایي به د دې کوم واده چې دی هغه دا دی او دا جنج روان دی او دا روان دی. نو زه تاسو ټولو ته ویم د دې هلک کومه ویډیو چې راغل به په هغې کې دې صفا ویلي چې نه خو مونږ مړه یو نه زمونږ داسې یارانې شته لکه دې خلکو چې په مونږ پسې ویسه جوړ کړلي. نو تاسو برای مهرباني دا خیال زمونږ وساتئ او داسې قسمه ویډیو هغه مه شیر کوئ ځکه وایي په ما باندې پولیس هم چاپې وایي چې آیا ته په څه قسمه مړې وایي دا قسمه خبرې کوي. نو دې یو پیغام ورکړی دی ټول د چا ټولو ته ریکویسټ کوم چې زما دا ویډیو نورې مه شیر کوئ. زه نه مړ یم او نه مې وایي واده دی او دا څه تصویر مونږ یو څو ایستي او هغه وایي په سوشل میډیا چلیږي او دا درز هغه جوړ دی. نو دغه لنډه شان ویډیو به تاسو سره هم شریک کولی انشاءالله. بله ویډیو کې میلاویږو. الله حافظ.